بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسس ته کیوري ډیزاین ته راځو. تېره ورځ مې چې کوم په کیوري ډیزاین کې تر اپډیټه پورې بحث پر وکړ. نن کراس ټاپ وایي. کراس ټاپ څه وایي په اجرا کې؟ مثلا دلته زه یو ټیبل لرم، زه راځم دلته ورته وایم چې ټوټل نفر چې کوم دي د هغوی چیش پیدا کوم، ټوټل پیدا کوم. مثلا چیش ورته وایم ټوټل امپلای، دا به ورته وایم. صحیح شو. دغسې وروسته یې ډبل ډاټ دلته ورته وایم چې کاونټ قوس شروع سالري، او دغسې وروسته چې کوم دی قوس بند. په دې دویم فیلډ کې بیا ورته وایم چې ټوټل سالري، دلته به ټوټل سالري ورته ولیکم، ټوټل سالري. ښه، بیا ډبل ډاټ دغسې وروسته چې کوم دی سم، دا ویل ورته وایم چې جمع یې که، چیز جمع که، سالري جمع که. تېر کې مې اکاونټ ورته ویل، دا ځل ورته وایم چې جمع یې که. صحیح شو. دلته چې کوم دی ټیبل ورښیم، کوم ټیبل؟ دا کوم چې ټیبل 1 دی، دا ټیبل ورښیم، او دلته ورته وایم چې دا هم د ټیبل 1. صحیح شو. یس، اوس مې یوه کیوري جوړه کړه په دې نوم. په دې کیوري کې وګورئ دلته ټوټل امپلای راشي چې ټوټل څو مزدوران دي، 8 کسه دي، او ټوټل سالري راشي چې سالري ټوټل څو ده، دومره چې ده سالري ده. دلته د مکمل ټیبل راشي، ګورئ ټوټل څو کسان دي، 8 کسان دي، او سالري مکمل. دا نه راشي چې د ډاکټران کوم دي، د ډاکټرانو څومره سالري ده، او د منیجرانو څومره سالري ده، د چا څومره سالري ده، دا نه راته چې کې راته راشي، بلکې څه کوي، صرف یو موږ ته ټوټل راشي. دا ځل زه غواړم چې د دوی چې کوم د منیجر د جلا او د دوی هر یو چې کوم جلا پیدا کوم، نو همدغه ټیبل چې کوم اټ کوم، د دې چې کوم پیډونه به یې راواخلم، دلته به یې کښېږدم. صحیح شو. اوس چې پاله کوم، کراس ټاپ پاله کوم. کله چې مې کراس ټاپ پاله کړې، دغسې وروسته راځم کراس ټاپ ته. کراس ټاپ ته یې راځم، دلته چې کوم دی، دلته لومړی چې کوم دی دا به هیډر رو هیډینګ ورته انتخاب کوم، او ډیپارټمنټ مهمه خبره کالم هیډینګ به ورته انتخاب کوم، او سالري چې کومه ده سالري به یې مثلا دا هم چې ورته انتخاب، والیو ورته انتخاب کوم. کنټرول ډبلیو یس د کیوري 1 په نامه باندې. You can specify expanding or vary in total row of this column. خبره یا د total rows دا به ورته سم انتخاب کو. Control W yes okay. اوس وګورئ کیوري را سره جوړه شوه. په دې کیوري کې وګورئ هر یو راته چې کوي جلا جلا، کوکر، ډاکټر، منیجر، افیسر، هر یو جلا جلا راته چې راته وښوي. په دې کې چې کوم د اشپز کم یو د رحیم په نامه د دومره چی ده سالري ده. ډاکټران څوک څوک دي؟ ډاکټران سیف ډاکټر دی، دومره سالري ده. شفیع ډاکټر دی، او همدارنګه اکمل ډاکټر. دا درې چې کړه ته ډاکټران وشول. تاسو ورسره منیجر سمیع الله چې کوم دی دا چی دی منیجر دی. افیسر چې کوم دی محمد افیسر دی، او همدارنګه ګورئ دومره چی دی را سره سالري ده. او محمد نیم چې کوم دی دا را سره چی دی افیسر دی، همدارنګه جان افیسر دی. ټول اړې چې کړه جلا جلا راته راوشو. سره په خبره خلاصو. ښه، بیا هم راځم ټیبل ته او کیوري ډیزاین ته راځم. په کیوري ډیزاین کې بیا ځلې دا ټیبل چې کوم اټ کوم، هغه وروسته چې کوم دی راځم د دې هغه چې کوم دلته راخم. صحیح شو. اوس چې کوم دغه وروسته ډیلیټ دی. ډیلیټ دلته ما راځم دا ډیلیټ په علاقه کوم، ورته وایم چې په دې هغه کې چې کوم ډاکټران دي، ګورئ ډاکټران مخکې زموږ سره و، ډیلیټ په علاقه کې ګورئ ډیلیټیشن ما سره چې سره راغلی. په کرکټریا کې ورته لیکم، په ډپارټمنټ کې، په ډپارټمنټ وخت کې زه دا ځلې ورته لیکم په چې هغه وکړه ډاکټران ته چې کې ځینې ډیلیټ کړه. ګورئ ډیلیټ مې چې کړی پاله کړی، ډاکټران ډیلیټ کړه، دلته رن ورته وایم. صحیح شو. دلته یس ورته وایم. اوس راځم ټیبل ګورم، ګورئ په ټیبل کې چې کوم ډاکټران دي، ډاکټران چې شوي دي ډیلیټ شوي. وګورئ ډیلیټډ دا کس چې کوم ډاکټر ډیلیټ شوی، دا کس چې کوم ډاکټر ډیلیټ شوی، دا ټول چې شوي دي را سره ډیلیټ شوي. دا د چا کارو؟ د ډیلیټیشن کارو. ښه، راځم بیا ځلې دا ځلې ورته وایم چې مثلا دا ځل چې کوم کلیر کوم، دا ځلې نوم چې کوم دی نوم دلته ورښیم چې هر نوم وي، هماغه نوم دلته ورښیم چې هغه ځین چې ډیلیټ کړو، هغه به چې را سره ډیلیټ وي. یا یو داسې سرچ باکس ورته جوړوم، یو کیوري ورته جوړوم چې په هغه کې زه کم نوم سرچ کوم یا کم نوم ورکم، هغه باید چې دی ډیلیټ کړي. نو په دې کې زه راځم دلته ورته وایم چې ټایپ ا نیم ټو ډیلیټ، دا خبره به ورته ولیکو. صحیح شو. دا مې ورته ولیکل، دغسې وروسته بریکټ کنټرول ډبلیو دا کیوري ثبتوم، یس د چیش په نامه باندې ډیلیټیشن په نامه یا ډیلیشن ورته وایي که ډیلیټیشن ورته وایي، په دې نامه مې دا کیوري چې کړه ثبت کړه.
اوس راځم زه دا خلاصوم دلته یس ورته وایم. اوس دې ماته وایي ټایپ اف نیم هغه نوم چې شي که ویلی که صحیح شو. مثلا زه راځم دلته یو نوم ګورم دلته یو کم نوم چې دی مثلا د چا نوم دی د جان نوم دی. جان دلته راسره شته دی که نشته دی. اوس زه دغه د جان نوم ورکوم چې دا جان چې شي که راته ډیلیټ کړه دلته یس ورته وایم. دلته وایي ټایپ اف نیم ډیلیټ هغه نوم ولیکه چې شي کوي ډیلیټ دلته اوکې ورته وایم. وایي تاسو یو وار وچ کړل ډیلیټ کړئ یس ورته وایم. اوس کنټرول ډبلیو زه راځم دلته په دې ټیبل کې ګورم چې آیا په رښتیا هم زموږ سره جان شته دی که نشته دی. ګورئ هغه جان یې راسره چې کړی دی راسره ډیلیټ کړی. سلام په خبره خلاص ښه. دا زه وروسته بېرته راځو کیوري ډیزاین ته ډیلیټ خو سره خلاص د ډیلیټ څخه وروسته چې کوم دی دا یونیون فاست تھرو دا بیا چې کوم دی په اس کیو ایل ویو کې بیا وایي چې دا څه دندې تېر کړي. دا وروسته شو ټیبل دی. اوس ګورئ مخکې موږ سره یو بکس و چې موږ دا ټیبل چې کوي ټیبلونه پکښې انتخابول یا کیوریان کاغذ تاسو ورک سي د دې لارې پیدا کولی سي. دغه بکس چې وي شو ټیبل دا د ټیبلونو کیوریان یا ورسره چې کوي درته ښکاره کوي چې بیا ته خلاصولی سي. دا وروسته انزرټ رو او ډیلیټ رو دا موضوع دي. انزرټ رو یو نوې رو درته چې کوي درته رخي. مثلا زه دې ټیبل ته راځم په دې ټیبل کې ډاټا ویو ته راځم دلته وګورئ مثلا دلته چې کوم دی د سلري د سلري څخه وړاندې زما یو بل رو چې شته پکښې په کار دی. سو زه چې شي وکړم اور ټایم پکښې ولیکم صحیح شو. دلته وګورئ انزرټ رو شته دی. انزرټ رو یو نوې رو درته چې کوي راخلاصوي. مثلا د چیش په نامه باندې زه جوړم د اور ټایم په نامه باندې اور ټایم کرنسي انتخابوم کنټرول ډبلیو دا ثبتوم یس. ډاټا شیټ ویو ته راځم او ګورئ زموږ سره به چې شي وي یوه رو به وي. دا څه وروسته چې کوم دی راځو ډیزاین دی. په ډیزاین کې دغه څه وروسته چې کوم دی ډیلیټ شو دی. ډیلیټ شو بیا یوه رو درته چې کوي درته ډیلیټوي لکه مخکې مې چې پیدا کول درته بیا ډیلیټوي. او انزرټ کالم بیا یو کالم درته چې کوي درته پیدا کوي. مثلا زه د دې ټیبل ټول فیلډونه راخلم او دلته چې کوم یې ږدم. اوس چې کوم دی دلته د سلري څخه سره زما یو چیش په کار دی یو کالم مکمل چې پکښې په کار دلته یو کالم ورته وایم. ډیلیټ کالم ډیلیټوي او انزرټ کالم یې درته پیدا کوي. ګورئ اوس یو چې یو کالم پیدا کوي. مثلا د دې څه وروسته زما یو کالم په کار دی دلته چې ورته انزرټ کالم ورته وایم. ګورئ یو کالم یې راته چې راته پیدا کوي صحیح شو. یا مثلا د ډپارټمنټ څخه مخته زما یو کالم په کار دلته په دې کې مثلا زه چې لیکم فادر نیم چې کوم دی هغه لیکم فادر نیم. اوس غواړئ چې بیا چې ډیلیټ کړئ ډیلیټ کالم ورته دا کالم چې ډیلیټوي یس ورته هماغه کالم درته چې کوي درته ډیلیټوي چې په کوم کالم کې ته یې صحیح شو. ښه دا څه وروسته چې کوم دی ټوټل دی. ټوټل یې بیا څه کوي یو ټوټل درته راباسي لکه مخکې چې مو ویل ټوټل او پارامتر خو مخکې مو ویل پارامتر خو مو سر خلاص دی. پراپرټي شیټ د شیټ چې دي پراپرټیان یې پکښې ټول پراپرټیان چې دلته شتون لري. او دا څه وروسته چې کوم دی ټیبل نیم دی. ټیبل نیم ګورئ دلته زموږ سره شته دی. دا ټیبل په څه نامه دی د ټیبل 1 په نامه دی. غواړئ چې دا شو سي او که نه شو که نه شو دا ټیبل نیم چک ان چک او غواړئ چې شو سي هغه دې وي.